که لاړې پېښور ته لږ پټرول ماله راوړه، تازه تازه ګیلنې 3-4 ماله راوړه. قدرمنو، افضل خان یم د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې دا مهال زه په پېښور کې ولاړ یم او نن به خبره کوو په پټرولو باندې چې دلته څومره لوی اړې ګړې روان دی. عمران ما ته ډېر ښه سړی ښکارېدو، خو دا خبره چې عمراني خو ډېره تبعید راوسته. دې ملک کې داسې خلک شته چې ډېر غریبانان دي، ډېر بې وسه دي. اوس زموږ د یو دوکان یې بند کړی دی، هغې څه ګناه کړې دی چې ورته یې سپین کفن لګولی دی. نو غریبي ښه اخر به هم دې ته جوړوي چې د غلا به کوم، نو غلا خو هم ښه نه ده که نه. نو خپل مزدوریت هم پرېږده. او عمران خانه ما خو ستا له اور در کړی دی، تا چې اوس مونږ اسمان ته وخېدلو نو بیا به موږ څه کوو؟ او دا پټرول خو اوس نه میلاویږي، هر سړی فریاد. پټرول نه میلاویږي، بېګا زموږ په کور کې یو سرونه نه وي مات شوي، یو بل باندې د څلورو ګاډو کې تیر نه وو. دلته یې په عمران خان والله کې ور ورکړم او نه یې بل چا له ورکړم، بس په زوم یې. مایوسه شوی؟ مایوسه شوی؟ والله چې زما خو یو 10 ورځې ژوند به یې منې، خو دا چې د عمراني هغه ژوند ګډوډ شو. مهذبه ریاستونه خپل د شهري لومبنی خیال ساتي، د هغو پرایرټي خپل شهري یا استوګن دی. خو ولې زمونږ په هیواد کې عام وګړی د سپي د لکۍ خوار دی. په دغسې اړي ګړي کې په داسې حالاتو کې بیا د موقع نه فایدې پورته کیږي، مال سټاک کیږي. کله چیني روکه شي نو کله پټرول روک شي، کله CNG غیبه شي نو کله پسې اوړه د مار خپه شي. دغه د غیر مهذبه ریاستونو رویه ده د خپل عام استوګن سره یا د عامو وګړو سره. د تیرې هفتې راسې زمونږ په هیواد کې پټرول غیب دی. یو ذمهوره چارواکي نشته دی چې هغه تپوس وکړي، هغه پوښتنه وکړي چې ولې دغه غریب وګړی د لویې ستونزې سره مخ دی. خو چېرته که تپوس کیږي نو د عام ګاډۍ والا نه به کیږي، د عام غریب نه به کیږي. کله به د هغه مڼې، ټماټر او خټکي په مین روډ باندې غورځولی کیږي او کله به په هغه د څپېړې ګزار کیږي، کله به غریب پالشي ډېر په بېدردۍ سره وهلی کیږي، ټکولی کیږي. چېرته لوی سړي ته چا خبره ونه کړه، هغه یې په دې باندې قایل نه کو چې ظلم، زیاتی او جبر ولیکې. لالا ګله څنګه شل دی؟ څه مسلې دي درته؟ بس ګرمي دی ډېره سخته، 200 روپۍ نه زیات پټرول راته نه اچوي. او مطلب څوک 200 پټرول نور څه به څه شی دي، مطلب 2 لیټره 2.5 لیټره څه کېږي، مطلب نو بار به دې کتارو کې ودرېږو مونږ. او تقریبا دا ماشومان را سره دي او بس په سخته ګرمي ده، دې کې 2 لیټره پټرول هېڅ هم نه دي. صحیح سخته ده ډېره زیاته. حکومت ته ټینګ دی چې یاره موږ سره تعاون وکړي یاره. قدرمنو، په ګل حاجي فلنګ سټیشن کې ثاقب زیب صاحب ایز ا منیجر کار کوي. دیو په پوښتو چې حقایق څه دي، آیا دیو ته دغه پټرول نه میلاویږي، د له پاسه نه راځي، او که بیا دیو ته خپل کوم مشکلات دي هغه به هم دیو راوړاندې کړي. منیجر صاحب دا راته ووایي چې ګڼه مې ولیده خلک هم ولاړ دي، د څو ورځو راسېدل لوی تکلیف دی. بنیادي مسله د کوم ځای نه راشروع شوې ده؟ بنیادي مسله دا دي که نه چې کله پټرول ارزان شوي دي، 70 روپیو ته ارزان شوي دې میاشت کې. مونږ کمپنۍ له اډر وکړو، 14,000 اډر وکړو، 24,000 وکړو. زمونږ ټینک 24,000 دی، خالي دی مونږ سره. مونږ 24,000 واټساپ وکړو چې موږ 24,000 پټرول ولېږئ. په سبا انتقال وکړي چې 8,000 تاسو راغلي دي، 8,000 سیوا نشته. آیا مونږ له کمپنۍ نه کم راځي؟ کمپنۍ والا ولې تاسو ته وایي چې تیل کم به اوس درکوو؟ نور کله خو به دیو ډېر درکول. بالکل ډېر به راکول. کمپنۍ والا ته وایي مونږ ته چې بره نه راځي، بره نه مونږ ته نه میلاویږي. مونږ ته خپله شارټیج دی، موږ دا خبره کوي. درمنو د منیجر صاحب هم په دغه خبره باندې چې د بره نه دغه بندي نه پوهېږو دا بره څوک دي، څه غواړي، دا چېرته دي، د دیو مقصد څه دی،
او بره به کله په کته والا باندې رحم کوي. به هر حال په دغه هیلې سره چې د بره په زړه کې رحم راشي د عام وګړي دپاره راکوز شه د اسمان د سیارو او ستارو نه یو داغ راله په زړه کې د سپوږمۍ د مخ نه جوړ کا. سټیزن جرنالیزم پای ته رسي. د لوی الله په امان.